غیرتی افغانستان د غیرتی مسلمانانو ټاټوبی. امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله هغه وخت گاونډی ایران مخاطب کړی و چې ګورئ پام، زموږ دین او خاورې ته په بده ونه ګورئ، کنه تر اصفهانه پورې به مو وځغلوم. په دې خاطر باندې که دوی بیا دا موږ نه وایي چې ایران به بیخي هېڅ ونه کړي، شاید یې څه به وکړي، خو نو بیا به آینده سرنوشت به نو بیا څنګه وي د ایران؟ خو نو چې یس مې ورسېږي بیا تر اصفهانه پورې دوی ولا ته زما څه ګزاره وکړي. هر افغان د دې خاورې غیرت دی، اسلامي امارت به یې پالنه او ساتنه حتما کوي. پاکستان ته د اوسني دفاع وزیر خبرداری دومره وکړئ چې سبا یې د ریبلو وس ولرئ. د پاکستان پر رژیم باندې غږ کوي، هغوی باید د افغانانو سره ظلم او زیاتی ونه کړي، د هغوی شخصي مالونه ورڅخه وانخلي، د هغوی ملکیتونه ضبط نه کړي، چې دا په هیڅ قانون کې په هیڅ اصولو کې دوی نشي کولای، او د دې به پوښتنه کیږي او د دې به موږ په ټول توان سره کوشش کوو مخه به یې نیسو، او په هیڅ صورت به انشاءالله اجازه نه ورکوو چې څوک زموږ د افغان ورونو شخصي ملکیتونه ضبط کړي، ورڅخه ویې ورڅخه غلا یې کړي. د دې سره سره په نورو برخو کې په لارو کې او د راتګ په وخت کې پر دروازو باندې ډېر ظلم ورسره روان دی، چې باید ژر تر ژره دا ظلم ودرول شي. نړیوال متوجه کوو، ملګري ملتونه، خیریه بنسټونه او مؤسسات، اسلامي کنفرانس، ټول باید پر پاکستان باندې غږ وکړي چې دغه حالت چې د مهاجرینو سره روان دی دا پای ته ورسوي. که چیرې مهاجرین خپل هیواد ته ستنوي هم، هغوی باید په ښه باعزته طریقه باندې هیواد ته راستانه شي او خپل ټاټوبي ته راشي. نو پاکستانی رژیم باید هغه څه وکړي چې هر څه کوي باید عواقب یې وسنجوي او دومره وکړي چې بیا یې د ریبلو توان لري، چې دغه اوسنی حالت چې روان دی دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترینګلې کړي، حالت به ډېر یو خطرناک لوري ته یوسي. ژر تر ژره باید دوی د دغه ظلم څخه او د دې ناروا څخه لاس واخلي، او کوم افغانان چې هیواد ته راځي باید اجازه ورکول شي چې په ښه عزت باندې خپل هیواد ته راستانه شي. موږ مرحبا او لبیک ورته وایو او په خدمت کې به یو. دا پریکړه چې پاکستان د مهاجرینو په اړه کړې ده یو اړخیزه پریکړه ده چې موږ ته په هیڅ صورت د منلو نه ده، موږ هیڅ ورسره موافق نه یو. یو طرفه او ظالمانه پریکړه ده چې پر افغانانو باندې تپل شوې ده. د افغان مهاجرو له عزت او مال سره بې پروایي مه کوئ. اوس د پوښتنې خلک لري، پوښتنه او پالنه یې حتما کیږي. افغانان د خپل نظام شکرانه ادا کوي. موږ ته د غیرت دا سرلاري مشران د رب تعالی ستر نعمت دی او و چې په اخلاص او غیرت ملبس او معطر مشران مو لرل او لرو یې. پام چې بې قدري او بې اطاعتي یې ونه کړئ.